د نن څخه به موږ د عربۍ د ژبې د هغه الفاظو زده کړه شروع کړو چې د هغې زده کړه تاسو لپاره ډیره ضروري ده. دا الفاظ به تاسو سره په عربۍ ژبه کې ډیره مرسته وکړي. انشاءالله په هر کلاس کې به د عربۍ د ژبې 40 الفاظ زده کوو. نو راځئ اولنی سبق شروع کوو. انا، د انا معنا ده زه. نحنو، مونږ. انت، ته یا تاسو د نر د پاره استعمالیږي کله چې یو مذکر نر وي. تاسو دا د عزت لفظ دی. انت، ته یا تاسې دا د ښځینه لپاره استعمالیږي، زنانه لپاره چې کله یې وی او مخامخ درته وي. من، څوک. من، څوک. لمن، د چا. ای، کوم یو. هو، هاغه نر. هو، هغه. او دا هو چې دی دا د مذکر د نر لپاره استعمالیږي. هي، هاغه. د هو معنا هم د هغه او د هي معنا هم د هغه، خو هو دا د نر لپاره استعمالیږي او هي دا د ښځینه لپاره استعمالیږي. هذا، دا. هو معنا و هاغه او د انت معنا و ته او د هذا معنا ده دا. هذا دا د نر لپاره استعمالیږي. هذه، دا. دا د ښځینه لپاره استعمالیږي. لهذا یا له، د هغه. لهذا له، د هغه نر لپاره استعمالیږي. لهذه یا لها، د هغې. لهذا او له دا د مذکر لپاره استعمالیده، د هغه د نر لپاره. او لهذه یا لها دا دې معنا ده د هغې د ښځې لپاره استعمالیږي، زنانه لپاره. ماذا، څه شی. لماذا، ولې. لی، زما. لنا، زمونږ. لهم، د هغو. لهم، د هغو د نر لپاره استعمالیږي. و او، و معنا د واو معنا ده او. علا، په یا باندې. کما، لکه چې. مع، سره. ایزن، هم. ایزن معنا موږ جوړی هم یا دغه شان. ما هذا، دا څه شی دی. من هذا، دا څوک دی. ذاکه، هاغه د نر لپاره استعمالیږي. تلکه، هاغه. ذاکه، هاغه د مذکر د نر لپاره استعمالیږي او تلکه، هاغه د ښځینه د زنانه لپاره استعمالیږي. هل، څه شی. بل، بلکې. نعم، او یا هو. لا، نه. فی، فی معنا ده کې. په پښتو کې راځي. مثلا ته وایې په یو څیز کې. صحیح شو، د کې معنا ورکوي. فوقه، پورته یا بره. تحت، لاندې. عندي، ما سره. طویل، اوږد. قصیر، لنډ یا وړوکی. عمیق، ژور. واسع، فراخه. بین، ترمنځ.